د جهل دوره تیر شو دا عصر د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی د جهل دوره تیر شو دا عصر د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی په حق فسیر روان یو دا علم فتنګان یو دا نور ته فایده ورسې او دښمنان یو په حق فسیر روان یو دا علم فتنګان یو دا جهل دښمنان یو لښکر د معارف یو لوړ منام لوړ مو نشان دی سلامونه درنو لیدونکو په دې راج ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه سنبال یاستئ چې فرانجانو تماده ستاسو خدمت کې حاضر شم لکه څرنګه چې درنو لیدونکو تاسو ګورئ په تصویر کې شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځي ته راغلی و دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې څومره وخت کې دوی په فعالیت باندې کار پیل کړی څومره زده کوونکي ورسره یو تر څنګ نور د شاګردانو سره خبرې کوو تر پایه ملتیا روان مخ پر رڼایو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض دوایو د هر مرض دوایو روان مخ پر رڼایو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض دوایو د هر مرض دوایو تیر شوا د جهل مرختلی د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی شپه تیر شوا د جهل درنو لیدونکو څنګ کې راسره د شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځي مدیر ولاړ دی د څخه به د اړوند ښوونځي پوښتنې کوو سلام ستړي مه شئ وعلیکم سلام ښه راغلاست هر کله راشئ ډېره مننه سلامت اوسئ تاسې راته ووایئ چې ستاسې شاه زمان خصوصي ښوونځی په کوم کال کې تاسیس شوی دی 1399 کال کې تاسیس شوی دی ډېره مننه سلامت اوسئ او تر دې دمه څومره زده کوونکي تاسې لرئ تر دې دمه رسمي زده کوونکي موږ سره 206 دانې دي او ورسره چې کوم موقت دي یا غیر رسمي زده کوونکي دي د هغوی حساب 100 ته رسېږي تقریبا 300 شاګردان موږ لرو 300 زده کوونکي لرئ ډېره مننه سلامت اوسئ دغه 300 زده کوونکي تاسې ورته څومره اسانتیاوې برابر کړي دي زموږ چې څومره تر اوسه پورې کېږي موږ تر هغې کوشش کوو چې اسانتیاوې برابرې کړو لکه دوی ته د درس ښه ماحول برابرول اول خو دا دي چې درس باید ښه ماحول برابر شي په مکتب کې دویم د سپورټ ښه ماحول برابرول چې هغه وسایل موږ راوړي دي خو د بده مرغه چې موږ خپل ذهن لرو بیا په هر هفته کې یو صنف د پنجشنبې په ورځ یا داسې میدان مسلک دلته مشهور دی هلته یې بوځو یا داسې خوا بل میدان دی هلته یې بوځو نو زموږ خپل ډېر کوشش دی چې د تعلیم سره سره بدني روزنه دار ورسره وکړو ډېره مننه سلامت اوسئ د استادانو په اړه راته که وایي څومره استادان تاسې لرئ موږ تقریبا چې 14 استادان لرو 14 استادان لرئ لاړ به شو په صنفونو باندې به وګرځو زده کوونکو سره بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی د جهل دوره تېره شوه د عصر د عرفان دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی بی علم ژوندون ګران دی په زده کړه او ښوونه صنف ته راغلو دا 4م صنف دی دغه زده کوونکو سره به خبرې کوو چې دوی څومره زده کړې دلته حاصلې کړې دي سلام ستړی مه شئ خیر اوسئ نوم مبارک دی څه نور آغا نور آغا ته راته وایه چې څه صنف کې څوم نمره یې 4م نمره یې ماشاءالله ته خو لایق یې او د دې مکتب زده کړې څنګه ارزوې ښه دي نورم استادان راځي و کوم استاد سره ډېره خواري کوي کله شان ټول زحمت کشه دي هو ته یو کوم موضوع لري راته ویلی شي کوم نعت کوم شعر چې لري او تلاوت وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادي سندع الزبانية صدق الله العظيم. جزاک الله. سلام ستړي مشه. خیر اوسئ. پیل کې خو دې راته نوم مبارک وایه. نوم مې رابعه. رابعه، تاسو راته ووایئ چې صنف کې څوم نمره یې؟ دریم نمره. دریم نمره یې. ماشاءالله ته قابله ډېره. د استادانو نه راځي چې تا ته کومې زده کړې درکوي؟ او راځي مته. په راتلونکي کې کوم هدف لرئ چې غواړئ هغه شي؟ الله ډاکټره جوړه شي. ډاکټره غواړئ جوړه شي. نو خواري به هم ډېره کوي ځکه ډاکټرۍ ته خو ډېره خواري غواړي. او خواري دی. کور کې څومره مطالعه کوي ته؟ ښه ډېره. ښه ډېره کوي. کومه موضوع لرئ چې راته وایي؟ او یو شعر ورته یم. مهرباني. مړه یار بچاله څه ورکړي خدای که له زړه درکړي شاتو نه خوږې لګي مور سمې اوبه راکړي. ډېره مننه. سلامت. دا خپل وطن روزنه، دا خپل وطن روزنه، زده کړه او ښوونه، دا حق او پالنه، دا خپل وطن روزنه. لیدونکو بل ټولګي ته راغلو، اووم ټولګی دی. د استاد سره خبرې کوو، ترڅنګ یې د شاګردانو سره هم خبرې کوو. سلام ستړي مشه. علیکم السلام. ښه اقراري ده. ډېره مننه. سلامت اوسئ. که پیل کړې راته نوم مبارک. نوم مې خان محمد شیرزاد، ننګرهار ولایت. ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسو راته ووایئ چې شاګردان نه راضي یاستئ چې زده کړې ورکوئ؟ والحمدلله انشاءالله شاګردان خو ټول ښکلي شاګردان دي، ښه شاګردان دي، موږ ترې نه راضي یو. انشاءالله دوی به هم انشاءالله راضي موږ نه. او زده کړو نه ښه سل په سل بیخي الحمدلله ټول ماشاءالله ښه تکړه دي، ښه زده کړې کوي، هر څه په ښه ترتیب سره راوړي. بس موږ ترې راضي یو. په امتحانونو کې خو بس کوم یو شکایت نه کوي چې استاد ما سره همکاري وکړه؟ نه نه انشاءالله الحمدلله ټول ښه دي، لایقه دي. بس موږ خو ټول سره یو ډول سلوک کوو، خو دوی هم انشاءالله ښه دي. او نور د شکایت خو کوم خبر نه ده راغلی نه ادارې ته نه موږ ته. ډېره مننه. سلامت اوسئ. دا راته ووایئ چې ستاسې دې صنف کې څو نفر شاګردان دې صنف کې تر 25 22 23 دغه استعداد موږ لرو. ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلام ستړي مشه. وعلیکم السلام. خیر اوسئ. نوم مبارک دی. نوم مې اسرار دی، د ننګرهار ولایت څخه. اسرار، تاسو راته ووایئ چې صنف کې څوم نمره یې؟ صنف کې زه دریم نمره یم. دریم نمره یې. ماشاءالله مخکې راغلی. په راتلونکي کې کوم هدف لرئ چې هغه درنه ډاکټر درنه جوړ شي، استاد درنه جوړ شي، یا خبریال درنه جوړ شي؟ ما خپله په راتلونکي کې چې ډاکټري انتخاب شي، ډاکټرانه جوړ شي، ډاکټرانه جوړ شي او د وطن دپاره خدمت وکړو. ډېره مننه. سلامت اوسئ. دا چې اوس ته دریم نمره یې او غواړې ډاکټري ډاکټر درنه جوړ شي، نو ته به خواري هم ډېره کوې. او کوشش به کوم. د دې ځای سربیره په کور کې څومره مطالعه ته کوې؟ څو ساعته؟ تقریبا کور کې زه 2.5 ساعته مطالعه کوم د شپې چې ویده کېږم، هغه نه بد به ویده شم. بیا او د مکتب نه غیر نور څه کارونه کوې؟ مکتب یې پانه بیا او کورس ته ځم، سبق ته ځم، بیا کلب ته ځم. کلب هم کوې؟ او کلب هم ورسره. او کومه موضوع نه لرې؟ نه موضوع به نه لرم. استاد چا باندې موضوع؟ ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلام ستړي مشه. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم مبارک دی. نوم مې زهر لري، کابل ولایت. تاسې راته ووایئ چې ته څوم نمره یې په صنف کې؟ صنف کې اول نمره یې. دوه نمره. بیا خو ته مخکې د ټولو سرګروپ یې نو. ښه، ته راته ووایه چې د مکتب د استادانو څخه راضي؟ هورې شکر الحمدلله راضي. کوم استاد سره ډېره خواري کوي چې؟ ټول استادانو سره خواري کوم. سم صحیح. ټول درسره خواري؟ هو. او په راتلونکي کې کوم هدف لري چې ډاکټر شم؟ ډاکټر شي. څنګه ټول غواړي ډاکټران شي، لکه چې افغانستان کې ډېر د ډاکټرۍ کمبود هم دی. هو همداسې. او تاسې کومه موضوع چې لرئ راته ووایئ. موضوع ځان که انګلیسي ما معرفي کړي. In the name of Allah, my name is Zaharullah, my father name is Namatullah. I am from Kabul. I live in Pulicherhi. I am a student in Shah Zaman Private High School. ډېره مننه. سلامت. الوطن روزنا زمون ګرانه وطن ادم عهد دم پیمان دی بے علم ژوندون ګران دی بے علم ژوندون ګران دی زمون ګرانه وطن ادم. بل ټولګي ته راغلو، دغه استاد سره به خبرې کوو، ترڅنګ یې د شاګردانو سره هم خبرې کوو. سلام ستړي مشه. السلام علیکم. څنګه یې جوړه په خیر؟ ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسې راته نوم مبارک دی. امان الله. امان الله. تاسې راته ووایئ چې ستاسې په دې ټولګي کې څو نفره شاګردان دي؟ دې ټولګي کې تقریبا 20 کسه راځي. 20 نفره زده کوونکي لرئ. او زده کوونکي مو د زده کړو څخه راځي؟ ولې نه. او کوم یو شکایت خو به نه کوي چې استاد ما سره خواري نه کوي یا کوي؟ فعلا خو خبره نشته دی او کوشش کوو چې آینده کې هم نه اوسي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. نو شاګردانو سره هم خبرې وکړو چې دوی څومره زده کړې حاصلې کړي دي. سلام ستړي مشه. علیکم. نوم مبارک دی. سلمہ.
سلما تاسو راته وایئ چې صنف کې څومره نمره یې؟ بی کې راغلی بي کې راغلی. ښه نجونې ډېری وخت د هلکانو نه مخکې راځي چې دې څه علت دی؟ زده کړې ډېرې کوئ. که موږ ګورو کانکور ازموینو کې هم ډېری وخت نجونې مخکې راغلي په اول نمره او دویم او دریم کې راغلي، نو تاسې به زده کړې ډېرې کوئ، کوښښ به ډېرې کوئ. ښه او تاسې راته ووایئ چې زده کړې مو څنګه روانې؟ ښې روانې دي. ښې روانې دي. د خپلو استادانو څخه راځئ؟ ښه تاسې کومه موضوع لرئ چې راته وایئ؟ شعر خوښ نه لري؟ بعلم ژوند ګران دی، بعلم ژوند ګران دی، د جهل دوره تېره شوه د عصر د عرفان دی. بعلم ژوند ګران دی، بعلم ژوند ګران دی. بیا هم ستړي مشت درنو لیدونکو بل ټولګي ته راغلو، دې استاد سره به خبرې کوو، تر څنګ د زده کوونکو سره هم خبرې کوو. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، خبره ښه جوړې په خیر یې. ډېره مننه. سلامات اوسئ. که پیل کړه ته نوم مبارک دې سي. محمد مریض آزاد د پکتیا ولایت اوسېدونکی. ډېره مننه. سلامات اوسئ. تاسو راته وایئ یوازې همدې ټولګي ته زده کړې ورکوئ که نه نورو صنفونو نه کې؟ ټول د څلورم نیولې اتمه پورې موږ زده کړې ورکوو په انګلیش مضمون کې، یوازې انګلیسي کې ورکوئ؟ یو انګلیش او کمپیوټر کې. ها زده کوونکي څنګه دي؟ ستاسې د زده کړو څخه راضي دي؟ ولا ماشاءالله زده کوونکي خو ورځ په ورځ ښه کېږي، پرمختګ کوي او تغیرات پکې مثبت تغیرات پکې وینو، ماشاءالله ښه کېږي ورځ په ورځ. او ستاسې دې ټولګي کې څو نفر دي؟ دې ټولګي کې تقریبا 15 نفر دي، شپږ دېرش. ډېره مننه. سلامت اوسئ. نو شاګردانو سره هم خبرې کوو، کوم یو غواړي چې سلام ستړی مه شئ. خیر اوسئ. ته څنګه یې؟ خیر اوسئ. مننه. نوم مبارک دی؟ حمزه. حمزه. تاسې راته ووایئ چې څوم صنف کې زده کړې؟ پنځم صنف کې. پنځم. څوم نمره یې؟ څلورم. څلورم. ولې اول نمره نه یې راغلی؟ استاد کوم استاد ته به یې خبره کړې چې ما نمره که که نه؟ نه داسې خبره نه وه. خبرو باندې نه کېږي، په خواري باندې کېږي. تا خواري نه وه کړې؟ خواري م کړې وه، استاد لږ دغه شوي وکړي، ناکامه کې راغلی. ښه. او غواړې په راتلونکي کې نه څه شی جوړ شي؟ ډاکټر شي، استاد شي؟ انجینر. انجینر به نه جوړ شي؟ نو انجینرۍ دپاره خو به خواري هم ډېره کوې. ته د کور کې څومره مطالعه کوې د مکتب نه غیر؟ کوم کورسونه وایې؟ لا مدرسه وایم. مدرسه وایې. او کور کې څومره مطالعه کوې؟ مطالعه ستا کور کې کورنۍ دندې راوړو او سبق زده کوو، ډېر مطالعه کوو. څو ساعته؟ 2-3 ساعته کوې؟ د 20 منټه. ښه. او کوم ټاپک موضوع څه شی لرې راته وایي؟ څنګه ټاپک؟ موضوع یو شعر راته وایي یا یو د مکتب په اړه دې راته وایي، ځان په اړه راته یو څه خبرې؟ دا مکتب ډېر ښه سکول دی، خو استادان یې ډېر ښه درسونه ورکوي موږ ته. موږ ټول استادان احترام کوو، ډېر ښه سکول دی. ډېره مننه. سلامات اوسئ. چې موږ سلام ستړی مه شئ. خیر اوسئ. نوم مبارک دی څه؟ امینه. امینه. تاسې راته وایئ صنف کې څوم نمره یې؟ ښه. د ازموینې تر اوسه نه دي ورکړي ورته؟ ښه. تاسې راته وایئ زده کړې څنګه روانې دي؟ ښې روانې دي. استادانو څخه راځي؟ ادارې ټولې نه راځي؟ ښه. کوم استاد سره ډېره خواري کوي؟ انګلیسي استاد. انګلیسي استاد. او انګلیسي به دې خوا ښه مي او زده کول به هم غواړې؟ انګلیسي دې وزده؟ دومره ډېره مې نه ده. او په راتلونکي کې غواړې څه شی نه جوړ شي؟ ډاکټره شي، معلمه شي، انجینره شي؟ معلمه. معلمه شي. ښه. ډېره مننه. سلامات اوسئ. کومه موضوع څه شی لرئ چې راته وایئ؟ میسج دې ورکړي، حکومت نه غواړي چې ټولې زده کړې. پیغام دې څه شی دی؟ حکومت نه غواړي چې مکتبونه خوشي کړي. مکتبونه خلاص کړي. ډېره مننه. سلامات اوسئ چې موږ ته محترم. سلام ستړي مه شئ. خیر اوسئ. نوم مبارک دی؟ بسمینه. صنف کې څوم نمره یې؟ پنځم به یې. پنځم نمره یې. څنګه وروسته پنځم نمره راغلی؟ ته به ځکه نجونې ډېرې خواري هم کوي په کور کې او وخت ډېر لري چې زده کړې مطالعه ډېره وکړي او خواري وکړي، نو څنګه وروسته راغلی پنځم نمره؟ خپل تلاشونه مو کړل. خپل کوښښونه دې وکړه. او غواړې په راتلونکي کې بل کال ته څوم نمره راشي؟ اول یا دویم دریم. اول یا دویم. نو خواري به ورته حتما ډېره کوي. او کومه موضوع څه شی لرئ راته وایئ؟ او دا پیغام لرم چې مکتبونه خلاص کړي. لوړې زده کړې خلاص شي. ډېره مننه. سلامات اوسئ. سلام ستړي مه شئ. خیر اوسئ. نوم مبارک دی؟ زما نوم ثنا. صنف کې څوم نمره یې؟ څلورم. څلورم نمره یې. او زده کړې څنګه روانې دي؟ استادانو څخه راځي؟ زده کړې ښې روانې دي، استادان ښه دي. کوم مضمون دې نه خوښېږي؟ ریاضي به دې نه خوښېږي ځکه ډېرو خلکو ریاضي نه خوښېږي، سخت دی.
ستا هم ریاضي نه خوښېږي او په راتلونکي کې غواړې څه شی ډاکټر راشي او انجینر راشي استاد ډاکټر ډاکټر راشي نو ډاکټرۍ ته خو هم ریاضي په کار راځي ته غواړې چې ریاضي باید ریاضي زده کړې او دا وروسته پیغام څه دی ما پیغام دا چې د مکتبونو زده کړې خلاص شي ډېره مننه سلامت علم په څنګو کې د عقل په کوڅو کې په غېږه د پښتو کې په غېږه د پښتو کې د علم په څنګو کې د عقل په کوڅو کې په غېږه د پښتو کې بل ټولګي ته راغلو چې دا اتم ټولګي دغه زده کوونکو سره به خبرې کوو چې دوی څومره زده کړې حاصلې کړې او د مکتب څخه راځي دي که نه سلام ستړی مه شئ وعلیکم سلام تاسو سره مشه نوم مبارک دی صابر احمد صابر احمد تاسو راته صنف کې څوم نمرئ اول نمره اول نمرئ ښه تاسو راته زده کړو څخه راځي او کوم استاد سره ډېره خواري کوي هر یو زیاته خواري کوي ټول ډېر یو رقم خواري کوي او او کوم مضمون دې نه خوښېږي ټول مضمونونه مو ټول خوښ دې خوښېږي ریاضي دې هم خوښېږي او انګلیسي ارس ښه او تاسو راته وایئ چې کوم ټاپک یا څه موضوع لري موضوع نه او په راتلونکي کې غواړئ څه شی نه جوړ شي ډاکټر شي معلم شي انجینر شي راتلونکي ډاکټر ډاکټر شي خواري به مو ته ډېره کوي او او د مکتب نه غیر په کور کې یا په نور ځایونو کې درس وایي یا کور کې مطالعه کوي او زیاته مطالعه کوو ښه او په وروستیو کې مو پیغام څه دی باید هر څوک درس ووایي او زده کړه حاصل کړي ډېره مننه سلامت اوسئ سلام شه وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته نوم مبارک دی صاحب پیر محمد پیر محمد تاسو راته ووایئ چې صنف کې څوم نمرئ نتیجه معلومه نه ده نوی به راغلی مکتب ته ښه او زده کړې څنګه روانې دي ښه روانې دي استادانو څخه راځي او ښه تاسو راته وایئ چې په راتلونکي کې نه څه شی جوړ شي ډاکټر شي معلم شي انجینر شي ډاکټر شي ټول خلک د زده کوونکو چې پوښتنه وکړي څوک انجینر او ډاکټر نو په اوس وخت کې په افغانستان کې انجینرۍ او ډاکټرۍ ته ډېر حاجت دی چې باید ډاکټران او انجینران پیدا شي نو په وروستیو کې پیغام کوم لري نه ډېره مننه سلامت اوسئ سلام ستړی مه شئ خیر اوسې ستړی مه شئ ته نوم مبارک دی راته احسان الله احسان الله څوم نمرئ څلورم نمرئ او راتلونکي به هدف څه چې اول نمره شي دویم نمره شي او راتلونکي باید نمره کې راشم باید اول نمره کې راشي نو خواري به هم ډېره کوي نو ځکه څلور نمره څومره خواري باید اول نمره دپاره ډېره خواري او څومره خواري کوي په کور کې څومره درس وایي تر څنګ نور کور کې چې مونځ او داس دغه وکړو بس بیا کتاب راخلو ځان سره مطالعه کوو چې موږ آینده کې څه راسره جوړ شي ډېره مننه سلامت اوسئ کومه موضوع څه شی لري راته ووایئ نه ټاپک څه شی نه انګلیسي کې انګلیسي کې یو د استاد په اړه یو څو خبرې مهرباني My teacher is a good teacher. Teacher is beautiful. My teacher is 13 years old. Teacher is very good. My teacher is talented. My teacher is sure talented. Teacher is very good. Thanks. ها ډېره مننه سلامت په وروستیو کې مو پیغام څه دی بس پیغام نه د پښتو کې لوی شوي یو مونږ واړه خپل وطن را باندې ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی لوی شوي یو مونږ واړه خپل وطن را باندې ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی د جهل دوره تېره شوه دا عصر د عرفان دی بې علمه ژوندون ګران دی بې علمه ژوندون ګران دی بیا هم ستړی مه شئ درنو بل حال څه راغلو چې دلته ډېر کوچني ماشومان زده کړې کوي چې دا اول دویم او تر څنګ څلورم صنفونه پورې زده کړي تر پایه ملتیا وکړي له موږ سره اوسئ د جهل دوره تېره شوه دا عصر د عرفان دی بې علمه ژوندون درنو لیدونکو دا اول صنف دی که نه دویم صنف ته راغلو دې زده کوونکو سره به خبرې کوو چې دوی څومره زده کړې حاصلې کړي او د مکتب څخه راځي که نه سلام ستړی مه شئ نوم مبارک دی سیف آصف تاسو را څوم نمرئ صنف کې څوم نمرئ درېیم نمرئ غواړئ په راتلونکي کې به نمره څنګه ترلاسه کړئ ځکه هغه خو ډېره خواري به غواړي خواري به کوې او د استادانو څخه راځي او کوم استاد سره ډېره خواري کوي چې راځي دی تاسو یو استاد لرئ تر څنګ یې په راتلونکي کې څه غواړئ چې نه جوړ شي ډاکټر شي معلم شي انجینر شي ډاکټر نه جوړ شي خواري به هم حتما ډېره کوي او نور کورسونه څه شی وایي ورته
او تاسو راته ووایئ چې کوم ټاپک موضوع څه لرئ؟ A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T V W X Y Z. ماشاءالله. درنو لیدونکو تاسې د کوچني ماشوم ای بي سی واورېدله، دی په دویم صنف کې دی، نو تاسې خپله هم د زده کوونکو خبرې واورېدې چې څومره زده کړې حاصلې کړي. تاسو ته خپله معلومات کېږي چې دلته څومره زده کړې ورکول کېږي او په کومه سویه باندې ورکول کېږي. بل کوم څه به خبرې وکړو؟ سلام. خیر سي. نوم مبارک دی؟ احمد. احمد. تاسې راته وایئ صنف کې څوم نمره یې؟ دویم نمره یې. ماشاءالله. او استادانو څخه راځي؟ کوم مضمون دې نه خوښېږي؟ صنف کې خو ټول 5-6 مضمونه به تاسو لرئ. ریاضي. ریاضي دې نه خوښېږي؟ ریاضي مې خوښېږي. ریاضي دې خوښېږي. نور مضمونونه څنګه دي؟ ټول مې خوښېږي. ټول دې خوښېږي. او کوم موضوع څه شی لرئ چې راته ووایئ؟ ای بي سی یا انګلیسي؟ A B C مې سره A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. د لا پرمختګ په هیله. په وروستیو کې کوم پیغام لرئ؟ نه. خیر اوسئ. سلام. وعلیکم السلام. نوم مبارک دی؟ منصف. منصف. تاسو راته صنف کې څوم نمره یې؟ اتم نمره. څنګه وروسته راغلی؟ اول نمره، دویم نمره؟ خواري دې نه وه کړې؟ په راتلونکي کې څه غواړئ اول نمره ترلاسه کړي؟ نو خواري به موږ ته ډېره کوي. په کور کې څومره درس وایي؟ ډېر وایي. نور کورسونه څه شی وایي؟ کوم کورس وایي؟ 1 2 3 A B C او کومه موضوع څه شی لري راته وایي؟ ته وایه مهرباني کلمې ووایه یا آمنت بالله زه څه شی اسلامي زده أول كلمة طيبة لا إله أول كلمة طيبة لا إله إلا محمد رسول الله دوم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ضرب كلمات من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا هو والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سلورم كلماته إلا إله وحده لا شريك له الملك له الحمد يوميد وهي الموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام به هو على كل شيء قدير من سمع كلمة صبر الله من ربي من كل ذنب أذنبت أبدا وتأسل وأنا أتوب إلى نزم الله نزم الله إنك أنت علومي ولا تسألني إنك أنت علوم ولا ستار وغفران ذنوبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم شبك كلمة الكبر اللهم إني أعوذ من أن أشرك بك شيئا وأنا أعرف التوبة والموت براته من الكفر والشرك والكذب والميت والغيبة والمبيت والبهتان والفحش والبغي وتسلمت ما كل لا إله إلا محمد رسول الله. ماشاءالله. درنو لیدونکو تاسې د ګلالي ماشوم کلمې واورېدې. تاسې خپله ځان سره سوچ وکړئ چې زموږ کلمې زده که نه. د دې ګلالي ماشوم زه او زموږ نه زده. نو ماشاءالله په شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځي کې د نور عصري زده کړو تر څنګ اسلامي زده کړې هم ورکول کېږي. نو تاسې دغه ماشوم خبرې واورئ، تاسو ته خپله معلومات کېږي چې شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی ستاسې د راتلونکي نسل او د اولادونو لپاره د زده کړې لپاره ښه ځای دی. نو شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی انتخاب کړئ تر څو مو اولادونه په اسلامي او عصري جامه سنبال شي. بل کوم کولی شي؟ سلام. عليكم السلام. نوم مبارک؟ حارث. تاسو را د صنف کې څوم نمره یې؟ دریم نمره یې. نو راتلونکي به هدف څه شی چې ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي؟ ډاکټر شي. نو خواري به مو ته ډېره کوي؟ اوس څومره خواري کوي په مکتب کې؟ څه څومره خواري کېږي؟ تر څنګ کور کې څه څومره خواري کېږي؟ ډېره. په کور کې څه څوک خواري کوي چې راتلونکي نه ډاکټر جوړ شي؟ په خپله هم خواري کوي او نور کورنۍ غړي هم ورسره خواري کوي. او تر څنګ یې کوم ټاپک یا کوم موضوع لرې ماته وایي؟ شعر څه شی لرې مهرباني؟ A B C وایي. وایه مهرباني. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. ډېره مننه. سلامت اوسئ. په راتلونکي کې غواړئ د انجینر شي نو خواري به هم ډاکټر شي، خواري به هم ډېره کوي. نو څه پیغام لرې لیدونکو ته؟ سلام شي. خیر اوسئ. نوم مبارک دی؟ زویب. ښه. صنف کې څوم نمره یې؟ شپږم نمره یې. څنګه وروسته راغلی؟ اول نمره کوي ولې نه وه؟ خواري دې ډېره نه وه کړې. په راتلونکي به خواري هم ډېره کوي ځکه چې مخکې ته ځې نو صنفونه غټېږي او درسونه هم سختېږي نو خواري به ډېره کوي. او تاسو راته وایئ کوم موضوع څه شی لرې راته وایئ مهرباني؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 26, 27, 28, 29. ډیره مننه درنو لیدونکو، تاسې ولیدل د دې ګلالي ماشوم چې 1 2 3 تاسو ته ویللې. نو شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی انتخاب کړئ تر څو اولادونه مو اسلامي عصري جامه باندې سنبال شي. کوم پیغام لري؟ مهرباني. ډاکټر غواړي ډاکټر شي، خواري به حتما ډېره کوي. نو ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلام سلام شي. خیر اوسئ. نوم مبارک دی سئ؟ رقیه. رقیه صنف کې څوم نمره یې؟ څلورم نمره. څلورم نمره. ډېری نجونې چې موږ ګورو که نه په کانکور کې یا په نورو صنفونو یا مکتبونو کې اول نمره راځي، خواري ډېره کوي. ته څنګه وروسته راغلی؟ کوشش مې ډېر نه کړی. په راتلونکي کې به کوشش هم ډېر کوي. وو. په کور کې څومره مطالعه کوې د مکتب نه غیر؟ ډېره مطالعه کوم. هم مې را سره پلار کومک کوي هم زه یم. پلار دې مرسته کومک کوي. نو د ماشوم سره د پلار کوشش ډېر ضرور دی، د کورنۍ کوشش سره ډېر ضرور دی چې په راتلونکي کې هغه پرمختګ وکړي، یو څه ته جوړ شي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي. نو د کورنۍ ورته ډېره کوشش ورته پکار دی چې ورته وکړي. نو راتلونکي کې غواړي څه شی نه جوړ شي؟ ډاکټر. ډاکټر غواړي نه جوړ شي. څه پیغام لري لیدونکو ته؟ حکومت څخه هم ورته هیله ده چې مکتبونه زما د طرفه د ټولو دغه ته مکتبونو دغه ته اسلامي امارت ته دا دغه دی چې ټولو جنکیانو ته مکتبونه واسکي. ډېره مننه. سلام. علم ژوند ګران دی، بې علمه ژوند ګران دی. د جهل دوره تېره شوه، دا عصر د عرفان دی. بې علمه ژوند بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، بل ټولګي ته راغلو. دا سټارټ ټولګی دی، ابتدایي ټولګی دی، اول ټولګی چې ورته وایي. نو دغه شاګردانو څخه خبرې کوو چې دوی زده کړې تر کوم ځای رسېدلي دي. سلام سلام ورشئ. نوم مبارک دی؟ ابوذر. ابوذر. صنف کې څوم نمره یې؟ دوهم نمره یې. او استادانو څخه راځي، کوم استاد سره ډېره خواري کوي؟ ټول استادانو څخه خواري کوي. په راتلونکي کې غواړي څه شی نه جوړ شي؟ ډاکټر شي، معلم شي، استاد شي؟ استاد شي. نو خواري به ورته ډېره کوي. آسماني څو کتاب دی؟ څلور. او تر څنګه کلمه دې زده؟ ته وایه. أول كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. دويمة كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عبده ورسوله. ډېره مننه، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې دې ګلالي ماشوم کلمې او کتابونو په اړه معلومات اورېدل. نو الحمدلله شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځي کې اسلامي زده کړې هم ورکول کېږي. نو که غواړئ چې اولادونه مو په اسلامي جامه باندې سنبال شي، نو شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی انتخاب کړئ تر څو مو راتلونکی نسل په اسلامي جامه او تر څنګ عصري جامه باندې سنبال شي. سلام سلام شي. خیر. نوم مبارک دی؟ سلیمان. سلیمان. صنف کې څوم نمره یې؟ دریم نمره. دریم نمره یې. ته راته ووایه چې په راتلونکي کې به نه څه جوړېږي؟ معلم شي، استاد شي، ډاکټر شي؟ استاد. استاد شي. نو خواري به هم ډېره کوي. او د مکتب نه غیر کور کې څومره مطالعه کوي؟ ډېره کوي. څوک ورسره کور کې خواري کوي؟ پلار، مور، نور کورنۍ غړي؟ ورونه درڅخه خواري ډېره کوي. درنو لیدونکو، د مخکې مې یادونه کړه چې د ماشوم سره یا د زده کوونکي سره د کورنۍ همکاري ډېره ضرور ده. که په تاسو سره دلته مکتب کې په 4 ساعته یا 3 ساعته استادانو سره نو هغه 4 ساعته باندې دومره څه نه کوي څومره چې تاسو سره په کور کې تقریبا 18 ساعته تاسو سره کور کې. نو د 18 ساعته کې تاسو ورته 3 ساعته ورکړئ د کورنۍ زده کړې او د مکتب زده کړې دواړه چې سره یو شي نو حتما یو څه ترې جوړېږي. نو په وروستیو کې د پیغام څه دی؟ اے بي سي زده؟ A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T V W X Y Z. ډېره مننه. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ډېره مننه. او څه پیغام لري؟ خلکو ته څه ویل غواړي؟ چې درس ووایي. لیدونکو ته څه پیغام لري چې درس ووایي راتلونکي ته یو څه جوړ شي؟ زده کړې مطالعه وکړي چې ډاکټر شي، استاد شي؟
بے علم ژوند ګران دی بے علم ژوند ګران دی په حق فصیح روان یو د علم پتنګان یو د جهل دښمنان یو راغلو چې دې کې هم ډېر ماشومان دي واړه ماشومان دي نو دوی سره به خبرې کوو چې دوی تر کومه ځایه زده کړې حاصلې کړي. سلام ستړی مه شې. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی. محمد تا سره صنف کې څوم نمره یې؟ 4 نمره. 4 نمره. څنګه اول نمرګي درنه پاتې شوې ده؟ خواري دې نه وه کړې؟ نو په راتلونکي به خواري هم ډېره کوې چې اول نمرګي ونیسې نو ته به دغه حتما رقابت کوې نو دا اول نمره ته به اول نمرګي نیسې. نو که دواړه سره رقابت وکړئ نو که تا وروسته پاتې شي او دی مخکې راشي نو څنګه به غواړې چې اول نمره شي بیا استادانو ته خو به خبره نه جوړوې لکه کوشش دې هم کړی وروسته راشي بیا کوم استاد ته خبره وکړې چې ما مخکې بوځه اول نمره مې کړه نه کوشش کوم بیا ولې نه شاته کېږم خو بیا نه کنه نو ته ستا مطلب دا دی چې استادانو څخه خبره نه کېږي دلته په کوشش باندې مخکې راتګ دی نو په راتلونکي څه غواړې درنه جوړ شي؟ راتلونکي معلم شي نو خواري به حتما ډېره کوې. په کور کې څه څوک ډېره خواري کوي؟ په کور کې ټول کورنۍ ورسره خواري کوي او د استادانو څخه هلته راځي او په وروستیو کې څه پیغام لري؟ وروستیو چې مکتبونه خلاص شي نجونو ته مکتبونه خلاص شي. ډېره مننه سلامت اوسئ. نوم مبارک دی. بسم الله. تا سره زده کړې څنګه روانې دي؟ خیر او استادانو څخه راځي او په راتلونکي کې غواړې څه شی نه جوړ شي؟ ډاکټر شي، معلم شي، انجینر شي؟ معلم شي. نو څنګه معلمي دې خوښېږي؟ غواړې چې نورو ته هم فایده ورسوي او زده کړې ورته وکړي لکه څنګه چې ته اوس زده کړې حاصله یې؟ او کوم استاد سره ډېره خواري کوي؟ ټول درته خواري کوي. او کورنۍ کې څه خواري کوي؟ ټول درته خواري کوي. نو څه موضوع چې لرې راته وایي؟ شعر څه نه دی؟ قرآن د سرو زرو عامل دی کوم بختور دی چې په غاړه یې ګرځوي. او په وروستیو کې څه پیغام لري؟ غواړو چې د نجونو هغه مکتبونه خلاص شي. ډېره مننه سلامت. جهل دښمنان یو په حق فصیح روان یو د علم پتنګان یو د جهل دښمنان یو بیا هم ستړی مه شئ درنو لیدونکو بل صنف ته راغلو چې دا نرسري یا کیجي چې ورته وایي نو ډېر واړه ماشومان په دې کې زده کړې کوي نو دغه ماشومانو سره خبرې کوو چې دوی زده کړې څنګه روانې دي. سلام ستړی مه شئ. نوم دې څه دی؟ آصف. او آصفه ته راته ووایه چې زده کړې څنګه روانې دي؟ ښې روانې دي. استادانو څخه راځي او راتلونکي کې غواړې څه شی نه ډاکټر شي، معلم شي؟ ډاکټر شي. خواري به هم ډېره کوې او حساب څه دی؟ درنو لیدونکو ډېر وړوکی ماشوم دی چې خبرې هم نشي کولی ماشاءالله حساب یې زده کړی دی نو نور ماشومانو ته هم خبرې کوو. سلام. نوم دې څه دی؟ نوم مې ولوله. ته راته ووایه چې زده کړې څنګه روانې دي؟ درس دې څنګه روان دی؟ سبق دې څنګه روان دی؟ ښه روان دی. استاد درته ډېره خواري کوي او کور کې درته څوک خواري ډېره کوي؟ ټول درته خواري ډېره کوي. او راتلونکي کې غواړې چې نه جوړ شي آینده کې نه چې ډاکټره شي، معلمه شي، انجینره شي؟ ډاکټره شي. خواري به ډېره کوې نو څومره خواري کوې اوس؟ او کور کې څومره مطالعه کوې؟ درس څومره وایې کور کې؟ پوره درس وایې. کوم مضمون دې خوښېږي؟ ریاضي، حساب یا بل شی؟ ریاضي دې خوښېږي. نو حساب یا چې زده دی؟ 1 2 3 دی ویل؟ دې زده دی او ستا نه زده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاءالله. زه به لکین ته مه کښېنه. سلام. نوم دې څه دی؟ هدیه. ته راته ووایه صنف کې څوم نمره یې؟ نرسري کې.
ماشاءالله خپل صنف نوم خو دې زده کړی حساب شریف ده وایه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلام وعلیکم السلام ستړی مه شې څنګه یې څو نمره یې صنف کې نرسري کې څو نمره یې ښه دریم نمره یې او سبق دې څنګه روان دی درس ښه روان دی ښه کوم استاد ته ډېره خواري کوي ښه خپله استاد هم ورته ډېره خواري کوي ښه او ښه راتلونکي کې غواړې نقشه جوړ شي ډاکټر شي معلم شي ښه خواري به هم ډېره کوي نو ښه کور کې څه څوک ډېره خواري کوي کورنۍ غړي څه خواري کوي ښه او شعر زده دی بي سي یا 1 2 3 حساب شعر زده وایه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اول لمونځ دوهم روژه دوهم روژه دریم زکات څلورم حج پنځم حج ښه ماشاءالله بل شعر زده اسماني کتابونه څه څلور نومونه یې ورته زده اول تورات انجیل زبور او قرآن کریم ښه ماشاءالله درنو اوله کلمه زده اوله کلمه طیبه لا اله الا الله او بله کلمه یې زده دویم دریم ښه هغه به زده کوئ راتلونکي کې ماشاءالله درنو لیدونکو تاسې ولیدل وړو ماشومانو چې بیخي خبرې نشي کولی حساب یې زده دی کلمې زده دی نو شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی تل دا هڅه کوي چې خپل زده کوونکي په اسلامي جامه او عصري جامه سنبال کړي نو شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی انتخاب کوي تر څو مو اولادونه په اسلامي جامه او تر څنګ عصري جامه باندې سنبال شي سلام ستړی مه شئ نوم دې څه دی جواد ته راته صنف کې څه نومره یې ښه کوم صنف نوم دې څه دی ستاسو صنف څه نوم دی نرسري ته راته ووایه چې استادان ورڅه خواري کوي ډېره خواري کوي او کور کې څه څوک خواري کوي ټول درڅه خواري کوي او حساب چې دی زده دی کلمې ته ووایه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کلمه دې زده ته ووایه اول کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دویمه کلمه یې زده هغه به زده کوي اسماني کتابونه څه آسماني کتابونه څه څلور دي کوم اول تورات دویم زبور دریم انجیل قرآن کریم ها قرآن کریم اسلام بناوي پنځه اول کلمه دویم دریم روژه څلورم زکات پنځم حج ماشاءالله درنو لیدونکو تاسې دې ګلالي ماشوم هم خبرې واردې چې اسلام بناوي درته ویلي او تر څنګ یې کلمه درته ویلي او نور اسلامي موضوعات یې سره شریکه سلام وعلیکم السلام نوم دې څه دی صیبه ته راته ووایه چې استادانو څه خواري کوي او کوم استاد ته ډېره خواري کوي ټول زمونږه ښه ستاسې خپل استاد ته ډېره خواري کوي او صنف کې څه نمره یې اول نمره یې ماشاءالله ته به بیا دې ټول نه تکړه مې ځکه اول نمره یې او ته راته ووایه چې اسلام څو بناوي دي پنځه کوم اول کلمه دوم دریم روژه څلورم زکات پنځم حج او آسماني کتابونه څه دي څلور کوم اول زبور دوم تورات دریم انجیل قرآن کریم په ګوتو څنګه حساب کوې او کلمې دې زده اول کلمه مې زده ده اول کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله کرد معارف لوړ منام لوړ مو شان دی بے علم ژوندون ګران دی بے علم ژوندون ګران دی کرد معارف لوړ منام لوړ مو شان دی بے علم ژوندون ګران دی بے علم ژوندون ګران دی جنای دولتي رشوت عصر د عرفان دی بے علم ژوندون ګران دی بے علم ژوندون ګران دی علم ژوندون ګران دی روان مخبرنا یو ښاغلي د دنیا یو د هر مرض دوا یو درنو لیدونکو تاسې د شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځي د ماشومانو د استادانو خبرې مو واورېدې ماشاءالله چې زده کوونکو خبرې تاسې واورېدلې تاسو ته خپله معلومات کیږي چې شاه زمان غزنیوال خصوصي ښوونځی
یو باوري ادرس دی تر څو ستاسې راتلونکي نسل او اولادونه مو اسلامي او اصلي جامه باندې سنبال کړي. نو له تاسې درنو لیدونکو څخه هیله کوم چې د شاه زمان خصوصي ښوونځی انتخاب کړئ تر څو مو راتلونکی نسل روښانه وي. نو درنو لیدونکو هیله مند یم چې خپرونه مو تر پایه کتلې وي. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.